ډاکټر عبدالباري عمر د خوړو او درملو د ملي ادارې سرپرست هالنډ هیواد ته د خپل سفر لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکې کړې. ښاغلي عمر وویل چې په هالنډ هیواد کې په یو کنفرانس کې ګډون وکړ چې دغه کنفرانس د روغتیا نړیوال سازمان له لوري دایر شوی و او نوموړی هم د افغانستان په استازیتوب په رسمي توګه وربلل شوی و. ټولو هیوادونو ته نه تنها ماته ټولو هیوادونو غړو هیوادونو ته هلته ګډون درلود. د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري څخه هلته بلنه ورکول شوې وه، البته د هغو اروپایي هیوادونو په موافقه باندې، او دغه کنفرانس یو 3 ورځې دوام درلود. ښاغلي عمر زیاته کړه چې یاد کنفرانس چې 3 ورځې دوام وکړ او تر ډیره پکې د واکسینو، درملو او طبي محصولاتو تولیداتو او کیفیت په اړه بحثونه او پریزنټیشنونه وړاندې شول، د افغانستان لپاره یې هم ښې لاسته راوړنې درلودې. داسې خدمات ترسره کړو چې موږ نور د درملو په برخه کې په ځان باندې خودکفا سو، د طبي وسایلو په برخه کې، تشخیصي وسایلو په برخه کې اخر موږ د خودکفا کچې ته ورسیږو، د ځان بساینې کچې ته ورسیږو. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې په دغه کنفرانس کې له یو شمېر خصوصي سکتورونو له استازو سره ولیدل او هغوی په افغانستان کې د درملو په برخه کې پانګونې ته وهڅول. د خصوصي سکتور د نورو هیوادونو د ژمنې په برخه کې چې دوی په افغانستان کې پانګونه کوي، موږ ډیر ملاقاتونه کړي دي چې په دې کې اروپایي هیوادونه، د آسیایي هیوادونو، اکثریت آسیایي هیوادونو لکه چین هیواد. ډاکټر عبدالباري عمر هم دا راز وویل چې په هالنډ کې له کنفرانس وروسته له هالنډ پرته بلجیم او جرمني ته یې هم سفر وکړ او هلته یې له افغانانو سره د هیواد د پرمختګونو، اقتصادي او سیاسي وضعیت په غیر سیاسي ناستې وکړې. د افغانانو ترمنځ ناستې وې، د افغانانو سره مجالسو او له افغانانو سره د زړه خواله وه چې موږ ډېر سخت الحمدلله استقبال سو، او په هر هیواد کې دومره استقبال د افغانانو لخوا څخه د ما سوی چې زه په تعجب کې سوم. ډېره مینه ماته افغانانو راکړه او د افغانانو ډېرې پوښتنې جواب سوې. ډاکټر عبدالباري عمر هم دا راز وویل چې ښایي دا ډول نور ګټور کنفرانسونه هم ترسره شي او نږدې راتلونکي کې به د دوی ټیمونه د ګډون په هدف قطر ته سفر وکړي.